د پاکستاني چارواکو طالبانو ملاقات ملا یعقوب د ISI مشر ته مخامخ څه ویلي او جنرال مبین څنګه پر پاکستان ریشخند وهلی جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر پر سوداګریزو سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لوړپوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوي د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي دي. مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوي له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرښه کې د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي دي. سرچینې وایي چې ملا یعقوب د ISI مشر ته په ښکاره ویلي چې د افغانستان نامنه کول به تاسو ته هم ګټه ونه کړي، ځکه هر عمل عکس العمل لري. او خواجه آصف ته یې ویلي چې خپل ځواکونه دې پوه کړي تر څو پر افغان خاوره راکټي بریدونه بیا تکرار نه کړي او د تکرار په صورت کې به بدې پایلې ولري. بلخوا جنرال مبین لیکلي د تورخم دروازې بندولو وروسته یې دفاع وزیر راغلی. دغه یو پکې ډېر ګیلمن ښکاري، ورته ووایي چې موږ چاته قرض نشو ورکولی ځکه دوی بیا بیرته نه ورکوي. همدارنګه د ملا برادر دفتر لیکلي چې د یاد پاکستاني پلاوي او برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.